زمری او خر. یو ورځ د ځنګله باچا د خپل ولس په مخ کې په شاهانه انداز روان و. ټولو حیواناتو په خپل وار د درناوی مراتب ورته وړاندې کړل، مګر کله چې د خره له څنګه تیر شو، خره له پسخنده ډکه خندا ورپورې وکړه. زمری له غوسې سور او شین واوښت، خو چې مخې ور واړوه او ویلې چې خر دی، همداسې غلی تیر شو او هیڅ یې ونه ویل. زمری له ځان سره وویل، خره خو خپل خرتوب وښود، مګر زه به یې د دې دومره عالم په مخ کې ځان نه ساری کوم. په داسې ځای کې د خره په وړاندې زما هر ډول غبرګون د خپل حیثیت کمول او خره ته بېځایه حیثیت ورکول دي. درس: د سیالانو په مخ کې مو که کوم بې مخه سړی سپکاوی وکړ، ځان ناګاره پرې واچوئ او داسې وښیئ لکه هیڅ شی مو هم چې نه وي اورېدلی. ډېر کله چوپتیا تر ټولو وړ ځواب وي. درنو لیدونکو، که کیسه مو خوښه شوې وي، له نورو ملګرو سره یې شیر او خپل نظریات په کمنټ کې ولیکئ.